وکړي چې لمر ښه وځلېږي، داسې ګرمي شي چې مونږ ټولې خښتې زر اوچې شي. دا باران خو هر څه خرابوي. الله دې کله هم باران وکړي. خدای دې وکړي چې وریځ راشي، باران وشي، چې زمونږ فصلونه شته شي. د دې ګرمۍ له وجې خو ځمکه وسوځېدله، هر خوا خشکي شوه. ما ستاسو دواړو دعا واورېده. اوس به زه دا کلی دوه برخو ته تقسیم کم. دلته به یخني وي او هلته به ګرمي وي. دلته نه به یوه جادویي لکیره وي، خو یوه خبرې خیال همیشه به ساتئ، دا لکیره به کله هم نه پار کوئ، کنې د دې انجام به تاسو خپله ذمهوار وئ. د دې خطرناک جن جادو به څنګه ختمیږي، راځئ چې وګورو. په یو لرې پرتو غرونو کې یو عجیبه کلی و. کلی دوو برخو کې تقسیم و. یو یخ چې تل به واوره پکې پرته وه، او بل داسې ګرم چې د هغې نور زغمل ډیر مشکل و. دواړو ترمنځه یوه کرښه وه، چمکداره، جادویي. په هغه کلي کې دوه ورونه هم اوسېدلو، یو سلطان او بل خان. سلطان د کلي په ګرمې علاقه کې و او خان د کلي په یخې علاقې کې و. ریحانه وایي: سلطانه، دا ګرمي خو زما ساه بندوي. دا خو کلی نه دی، بټۍ ده بټۍ، اور نه اور دی دا خو. زه هم ستړی شوی یم، د دې ګرمۍ نه خو زه خپله ستړی شوی یم، خو بل خوا خو هیڅ درک نه لګي. آخر چرته لاړ شو؟ په بل خوا مهانور خان ته وایي: خان جانه، دا واوره خو زما هډوکي ماتوي. زما فصلونه دې واورې غرق کړل. خدای دې خیر وکړي چې مخکې به څه کېږي. ریحانه په کمره کې ناسته وي او د ګرمۍ نه یې بد حالت وي. روټۍ خوري خو خوړی نشي. وایي: سلطانه، زه خو د دې ګرمۍ نه مرم. یوه نوړی هم زما د هلک نه تیریږي. داسې ګرمۍ که به څوک څنګه خوراک کوي؟ نو ریحانه، دا موسم خو همتا غوښتی و د خدای نه چې ګرمۍ وي او د بټۍ کې د ستا کار زیات وشي، زیاتې پیسې وګټم زه، او موږ ته ډېرې زیاتې پیسې میلاو شي، او اوس ته ګیلې کوې؟ هخوا مهانور وایي: خانه، مانه خو یو کار هم نه کیږي. هلته کې پټو کې فصلونو باندې دومره واوره پرته دي چې زه خو هغې ته لاس هم نشم تېرولی. زه منډه لاړ شه، ته په خپله باندې وکړه. مهانور، یخ موسم خو تا غوښتل، تا ویل چې ما داسې موسم په کار ده چې پوره کال یخ وي، او چې اوس یخ شو نو اوس د ګیلې هم د ستا دي. سلطان وایي: زه نور نه پوهېږم، زه د دې لکیرې نه هلته څه دي، زه هغه کتل غواړم. که کرښه هم وي زه به تېر شم. ریحانه د یرې سره وایي: زه له تا نه جدا نشم کیدی. خدای ته وګوره، هخوا مزه، هغه جادویي لکیره دی. داسې نه چې څه بل څه وشي او ته ما نه همیشه دپاره چېرته جدا نشي. زرین خاله یوه زړه ښځه وي. هغه ډیره زیاته نیکه او پاکیزه ښځه وي. هغه ډیره زیاته نرم دله وي چې یو زخمی مور ته یې خوراک ورکولو او د هغې خدمت به یې کولو. کله چې د هغې مور زخمونه ټیک شول نو هغه په یوې پري کې بدله شوه. چې زرین خاله هغې ته وکتل نو ویې ویل: سبحان الله، ته خو یوه پري یې. پري وایي: دا د ستا نیکۍ دي چې زه دې بیداره کړم. ستا رحمدلي او د ستا خدمت ما ته یو بل ژوند راکړو. زه به دا کلي سره یو کم. سلطان کرخینه واوختل. دغه لکیره یو ډیر خطرناک جن چې نوم یې کاموس وي هغه راښکلی وي. چې کله سلطان کرخینه واوختل
نو قاموس په قهر وایي څوک زما کرخي ته راغلل زما زور زما جادو مو بیدار کړل رحمت سلطان ته وایي زما زویا دغه کرخي قاموس جن کنټرول کړی وو او هغه دغه کرخي د وجه کنټرول وو خو تا جادو مات کړو اوس یوازې یو پاک زړه د کلی سره یو کون شي سلطان وایي حمزه خو پاک زړه یم نه هغه زړه ته نه یې پری سلطان ته راشي او وایي زه یوازې د سلطان مدد نه بلکې د ټول کلی مدد کول غواړم زه دا ټول د سختې ګرمۍ او د سخت ساړه عذاب نه خلاصوم راځه مهنور راځه یوځای شو زه نور یخني نشم برداشت کولی بس چې کلی سره یوشي او موسم مخشی شي څلور موسمونه چې کوم الله پیدا کړي دي پری وایي یخنۍ او ګرمۍ دواړه نعمتونه دي د ټولو موسمونو توازن د طبیعت راز دی زه دا راز بیا را ژوندی کومه ریحانه وایي زه توبه وباسم چې د ګرمۍ شکایت به هیڅ کلم نه کومه زرین خاله بچو د ټول موسمونه د الله نعمت دی خو که زړونه سره یو وي ژوند به ښکلی تیریږي ماشومه وایي زه به د قدرت نه کله ګیله نه کومه بلکې همیشه به هغه سره دوستي کومه ماشوم وایي زه به نور هیڅ شی ته هم بد نه وایم د یو هلک ایوی خزی او د یوې پری په مرسته کلی یوشي پری وایي یخني ګرمي واوره لمر دا ټول نعمتونه دي خو تاسې چې ومنئ او ناشکري ونه کوئ که تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو د لایک کوئ زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کوئ او بیل آیکن ضرور دباو کوئ د ویډیو کتنو ډیره مننه